خد الله نبی صلی الله علیه وسلم انس رضی الله عنه ته نصیحت کوي چې اے انسا کله چې خپل کور ته داخليږي نو په کور والو باندې سلام اچوا. دغه سلام بستا د پاره او استاد کور والو د پاره د خیر او د برکت ذریعہ وي. محترم مسلمانانو دې خبرې نه معلومه شوه چې په سلام اچولو کې ډیر زیات خیرونه او برکتونه دي او الله رب العالمین په دې کې مینا محبت هغه خود او سلام د مسلمانانو په یو بل باندې اچولو دا یقینا د خیر او د برکت ذریعہ ده. دې سره د مسلمانانو خپل مابین کې مینا پیدا کیږي، د زړه د حسدونه بغضونه او دغه شان تکبرونه د سيزونه ختميږي. نو دا یو بهترینه نسخه ده سلام اچول د مسلمانانو په یو بل باندې د خیر او د برکت.